بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمانم دے عبدالحق او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو به د فیسبوک یا د یوټیوب نه ویډیو څنګه را ډاونلوډ کوئ. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته یو اپلیکیشن ښیم چې ډېر مشهور اپلیکیشن هم دی او ډېر زبردست اپلیکیشن هم دی. دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. تاسو به خپل ګوګل کروم کولاو کئ او دلته به تاسو سرچ کې ولیکئ ویډ میټ اے پی کې. څنګه چې ما سره په سرچ کې راغلی دا به تاسو ولیکئ او بیا به انټر کئ. نو دوستانو د هغې نه بعد چې موږ سره کم لینکونه راغلل نو دا دویم نمبر چې کم لینک دی ویډ میټ والا دا به مونږه کلیک کړو. دوستانو د هغې نه بعد د دې آفیشل ویب سایټ چې دی هغه کولاو شو او دلته یې لیکلي ډاونلوډ ویډ میټ فار انډرایډ. نو دې ځای نه به تاسو دا را ډاونلوډ کړئ د خپل موبایل دپاره. نو دوستانو دا ما آلریډي ډاونلوډ کړی هم دی او ما خپل موبایل کې انسټال کړی هم دی. زه به دې ځای نه کولاو کوم ویډ میټ. دوستانو دا هغه ویډ میټ دی. اوس به زه تاسو ته ښیم چې په دې په ذریعه باندې به تاسو څنګه د فیسبوک او د یوټیوب نه ویډیوز را ډاونلوډ کوئ. نو د ټولو نه مخکې به زه یوټیوب کولاو کوم. او په دې کې زه یو ویډیو ګورم چې کومه ویډیو زما خوښه شي نو هغه به زه را ډاونلوډ کوم. فرض کا دا یو ویډیو ده. دوستانو دا یو ویډیو ده. دا چې زه را ډاونلوډ کوم نو دلته څه آپشن یې ورکړي دي لایک او ډسلایک او لاندې بیا ورسره بل آپشن دی خواته شیر. د شیر آپشن باندې مونږ کلیک کوو نو بیا لاندې دلته څه نور اپلیکیشن هم راغللې مونږ به پکې دا ویډ میټ اوکې کوو. ویډ میټ دوستانو تاسو کتلی شئ چې موږ سره هغه ویډیو راغلله. دا یې فارمیټ دی چې کوم فارمیټ کې تاسو را ډاونلوډ کول غواړئ نو هغه به تاسو سلیکټ کئ. زه به دلته 360 پیس سلیکټ کړم او بیا به په ډاونلوډ باندې کلیک کړم نو دا ما سره د دې ډاونلوډینګ سټارټ شي. دوستانو د دې ډاونلوډینګ سره سټارټ شو. د تاسو بره کتلی شئ دوستانو دې ډاونلوډینګ سره سټارټ شو. نو دوستانو د دې نه بعد به زه تاسو ته دویمه طریقه ښیم د فیسبوک نه به تاسو څنګه ویډیو را ډاونلوډ کوئ. دوستانو زه به فیسبوک کولاو کړم. د هغې نه بعد ما دلته یو پیج کولاو کړی دی د خیبر واچ والا. دوستانو په دې کې څه ویډیوز دي. دې نه به زه یو ویډیو را ډاونلوډ کوم او تاسو ته به ښیم چې په دې طریقې سره تاسو چې د ویډیوز را ډاونلوډ کولی شئ. دا یو ویډیو ده دوستانو دا زه را ډاونلوډ کول غواړم نو په دې سیټ باندې چې دا کم 3 ټکي دي لږ مې زومینګ کوم چې تاسو ته څه ښکاري. دا به مونږه کلیک کوو. د هغې نه بعد به چې دی یو بل پیج کولاو شي وړوکی شانتې دا کاپي لینک به تاسو کلیک کوئ. د هغې نه بعد به تاسو سره دلته یو آپشن راشي دا به تاسو کلیک کوئ. څنګه چې ویډ میټ کې راځي تاسو ته د ډاونلوډینګ دپاره به تاسو کلیک کوئ. نو دوستانو دا MP4 ده او 102 سایز یې دی. دا مونږ را ډاونلوډ کړو. دوستانو د دې را ډاونلوډینګ هم سٹارټ شو.
دوستانو په دې طریقې سره تاسو د یوټیوب او فیسبوک نه ویډیوز را ډاونلوډ کولی شئ د ویډمیټ په مدد سره. دوستانو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوي او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو مهرباني وکړئ ویډیو ضرور لایک کوئ او زمونږ چینل هاو ټو پښتو هم ضرور سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ. الله حافظ.